قبر وي دغه تور کارغه دلته دی وایي چې څوک دا خبره کوي چې دا قبر کې دا مړی اورېدل کوي وایي دا پکا مشرک دی. ولې پکا مشرک دی؟ وایي دلیل دا دی چې دا اورېدل ما تحت الاسباب کوي که ما فوق الاسباب کوي. نو که وایي ما تحت الاسباب کوي د اسبابو سره اورېدل کوي نو وایي اسباب کوم دي؟ اسباب وخا او که د اسبابونه ما فوق اسباب نشته او اورېدل کوي نو چې اسباب نه یو اورېدل کوي دا د الله صفتي ما فوق الاسباب اورېدل د الله صفتي نو تاسو خو د الله صفت دې مړي ته ثابت. نو ما ورته وویل چې ګوره دا دوه ملایکې دې قبر کې دې مړي ته کښېني او دې مړي ته وایي من ربک وما دینک ومن نبیک. دا خبرې دا مړی اوري که نه اوري؟ دا د ملایکې خبرې اوري. تپوس ترې نشته. دا اورېدل د اسبابو لاندې دي که د اسبابو نه بره دي؟ که د اسبابو لاندې وي نو د کومو اسبابو لاندې دي؟ د کومو اسبابو لاندې چې دغه خبرې اوري د همدغې اسبابو لاندې زما او ستا خبرې هم اوري. ملایکې د عالم زنده‌باد عقیده حیات النبی زنده‌باد عقیده حیات النبی نعره تکبیر شیخ رحیم الله حقانی صاحب زنده‌باد. نو ما ورته ویلي چې دا د ملایکو خبرې د اسبابو لاندې اوري که د اسبابو نه بره اوري؟ که د اسبابو نه لاندې اوري ما تحت الاسباب اوري. نو دلته کوم اسباب دي؟ د دې کومو اسبابو د وجې نه چې د ملایکو خبرې اوري د همدغې اسبابو د وجې نه د انسانانو خبرې هم اوري. ملایکې هم د دې دنیا والا خلک دي او انسانان هم د دنیا والا خلک دي. او کته وایي چې دلته د ملایکو خبرې ما فوق الاسباب اوري اسباب نشته او اوري نو بیا خو پکا مشرک تم شوي ځکه د الله صفت یې ورته ثابت کړو. نو عرض مې دا و چې دا قبر کې دا مړی ژوند دی